همدارنګه root 2 equal کا د سره د root 2 سره صحیح شو او دلته هم یو انلاین واخله او د ځنه ورته وایي چې یو بل غټ میسج واخله دلته وایي چې this equation has two real roots صحیح ده دوه حقیقي جذرونه موږ سره لري همدارنګه دینه وروسته بیا راشه دینه وروسته موږ ته وایي چې else if کا چیرې delta is less than 0 صحیح ده چې delta less than 0 نو سی out root 1 موږ سره equal شي root 1 موږ سره equal شي root 1 equal شي root 2 سره او دا equal شي minus b over 2 ضرب د a دا چې دا موږ سره یو برخه راوته اوس imaginary موږ څنګه راوځو imaginary موږ داسې راوځو چې imaginary داسې راوځو چې square root مطلب جذر د څه شي جذر د منفي دلتا پر 2 ضرب د a صحیح شو او دا ختم صحیح ده اوس دلته ولیکئ چې see out this equation has two distinct complex roots چې see out کوم سره root 1 equal to root 1 and imaginary अब check your inline or see out کوم سره root 2 equal to root 2 and imaginary अब check your inline دلته هم یو inline ورته واچو او بیا راشه دلته ورته وایي که چیرې else شي مطلب نه کمپلیکس شي او نه ریل شو صحیح ده نو بیا څه کېږي موږ سره سی آوټ که موږ سره وایي چې this equation has one real root او کوم یو ده دلته موږ ته وایي چې root 1 equal to root 2 او دا equal کا د څه شي سره دا equal کا د minus b over 2 ضرب د a 2 ضرب د a که صحیح ده نو بیا چیکه دا موږ سره راووته نو دلته به څه کېږي سی آوټ که موږ سره دلته ورته منشن که دلته منشن داسې که چې root 1 منشن که صحیح ده نو بیا دې نه ووتلی اوس راشه رن کوو دا پروګرام ګورو چې ده ښه square root ویل دا منشن شوی نه صحیح دلته راشو header فایل ورته اخلو hash include header فایل چې ده د math.h په نامه او دلته همدارنګه hash include واخله او دلته can you .h او لاندې راشه دلته راشه دلته ورته چې که get ch function هم ورکه او راشه رن که اوس رن کولو نه راځو موږ وایو چې a ته څه ورکه a ته موږ سره سلور ورکا صحیح ده هماغه قیمتونه چې مخکې موږ ورکړي او بي ته موږ څه ورکا یو ورکا او دې بل ته سي ته موږ منفي 15 ورکوي صحیح ده ګوره دلته موږ سره یو اتیا ده نو موږ ته چې this equation has two real roots اول چې ده منفي 1.25 ده او دویم موږ سره څه ده دویم موږ سره 0 ده صحیح شو دا زموږ پروګرام صحیح ده راځو څو نور قیمتونه وضع کوو نور قیمتونه داسې وضع کوو چې که چیرې a موږ سره 2 وي او b موږ سره منفي 15 وي او c موږ سره منفي 3 وي نو چې نه حاصل وي جواب د منفي 0.15 لومړی روټ ده this equation has two real roots لومړی روټ یې منفي 0.15 ده دویم یې 0 ده همدارنګه که چیرې دریم وګورو دریم یو ته یو ورکه a ته b ته څه ورکه b ته موږ سره څه ورکه لس ورکه او c ته موږ سره 24 ورکه صحیح شو څو راځي موږ سره جواب ښه دلته مساوي کېږي موږ سره څو سره څلورو سره دلته موږ سره څلور د دې کې همدارنګه روټ 1 موږ سره -6 ده او دویم روټ 0 دلته موږ نه غلطي شوې ده has two real roots okay minus b the square root of delta over 2a minus b minus square root of delta
over 2a. بالکل صحیح ده. صحیح ده. دا زموږ د نن ورځې پروګرام. زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د بل ویډیو پورې الله وسپارم. الله